علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په مخکنۍ ویډیو کې موږ تاسې په کریټ او پلس مارک کې موږ تاسې سرکل او ایریا او دا مو ویله. اوس په دې ویډیو کې دا سرچ الوکیشن دا پروګرام ده. دغه سرچ الوکیشن څه ده؟ دا د پخواني په شان باندې لکه مخکې موږ تاسې په د مینو کې کوم یو سرچ الوکیشن ویلي وو د همغه په شان درس ده او خود یې همغه ده، فرق یې د هغه سره نشته. په هغې کې موږ تاسې ویلي وو چې د نوم په واسطه یو ځای را پیدا کوو یا د NOE یا د لوکیشن د نمبرو په واسطه باندې یو ځای را پیدا کوو. همغه او دا دواړه یو دي، هېڅ فرق یې نشته پکې. د دې نه د لاندې چې کوم یو ده د سرچ الوکیشن نه د لاندې اوټو روټینګ، دا پروګرام ډېر بهترین پروګرام ده. د دې لپاره داسې د یو جینه تر بل جې پورې ته اتومات لاره معلوموې. مثلا تا ته له یوې ولسوالۍ نه تر بلې ولسوالۍ پورې لاره معلومه نه ده چې کوم رقم تللې ده، نو دا کولی شي تا ته داسې لار معلومه کړي چې په لاره باندې سیده خط درته کټ کړي دغه لار تللې ده او دومره کیلومتره ده. که چېرته دومره په ساعت کې دومره سرعت وي نو په دومره وخت کې به دغه ولسوالۍ ته دغه ځای ته ور ورسېږه چې کوم ځای ته مطلوب، نو دا مکمله لار درته معلوموي. خو یو شرط دا پکې چې د دغې لارې معلومولو په وخت کې دغه اوټو ریټینګ د دې لارې په معلومولو په وخت کې به ټلیفون له نیټ سره وصل وي. پورته چې کوم دي سرکل ده، ایریا ده، پټ ده، روټ ده، پورته نور د دغو چې معلوموي د دغو په سره نیټ کې وصل کېدل ضرور نه دي. په دغه کې چې ده اوټو ریټینګ کې د نیټ سره باید ضرور وصل وي، بغیر له نیټ نه معلوموي. ښه چې کله موږ تاسې یو اتومات لار له یو ځای نه تر بل ځای معلوموو، نو اول به د سپین ټکی چې د کوم ځای لار معلوموو په هغه ځای باندې ودرو. مثلا زه غواړم له دغه ځای نه لار معلومه کړم چې په دا کوم ځای باندې اوس سپین ټکی ولاړ ده. ښه اوس به راسمه په دې ځای خو مې سپین ټکی ودرو، بیا به راسمه همدا کریټ او پلس مارک ته رابسمه اوټو روټینګ ته. اوټو روټینګ به اوکې کړمه. چې کله مې اوکې کړه دلته به یو نوم ورکړم چې هر څه نوم ورکوئ، مثلا لار ما نوم ورکړه. ښه اوس دلته په دغه ځای کې تا ته ښیي چې ته د باسکل لار معلوموې، پیاده لار معلوموې، د موټر لار معلوموې، کومه لار معلوموې. چې اوکې کې تا ته هلته ښیي ډراوینګ، بایسکلینګ، واکینګ او ډراو کومې یوه لار معلوموې په دغو کې. نو زه مثلا غواړم د موټر لار ماته معلومه کړي چې موټر لار کوم رقم تللې ده، همدا ډراوینګ به اوکې کړم. ښه اوس چې کله ډراوینګ د اوکې کړه نو زه مثلا ښه تر کوم ځای پورې لار معلوموې، نو اوس به دا سپین ټکی یا د ټارګېټ دا به ورولې د همغه ځای په سر به ودروې. زه مثلا غواړم تر دغه کور پورې لار معلومه کړم چې تر دې کوره پورې څه رقم ته لار تللې ده. مثلا تر دې ځای پورې تر دې کور پورې کوم رقم لار تللې ده. اوس ورته وګوره ما سیده ګوره داسې خط ورکش کړه. نو زه چې اوس لار معلوموې بیا به راسې دا خط داسې په هدف باندې ودرو چې کوم ځای ته مطلوب ده تر هغه ځای لار معلومه کړې. بیا به راسې دغه لوکیشن چې کوم یو لیکلی دا به اوکې کړې، دا لوکیشن دا به اوکې کړې. لږ اندازه انتظار به ورته وکړې، ډایرکټ به لار درته معلومه کړي. دا ګوره ډایرکټ یې لاره ولیکله په خپله خط یې داسې پې بوت. موږ تاسې له دغه ځای نه لار معلومه کړې وه، د دغه ځای نه م لار معلومه کړې وه، د دې ځای نه. اوس ورته وګورئ ډایرکټ داسې خط راکش کړه، چې کوم ځای موږ تاسې مطلوب خود یې په لاره باندې خط راکش کړه داسې دغه کور ته ګوره موږ داسې مطلوب همدغه ځای و. نو اوس ګوره دلته هم لیکي هغه کوم متر او کیلومتر چې څومره اندازه لاره ده، دا د تقریبا دلته یې ولیکه چې 1.150 کیلومتره لاره ده، یعنې 1510 متره لاره ده. اوس که چېرته دا غواړې چې له ځان سره ثبت کړې، د آینده لپاره دې له تا سره ثبت وي، نو رابسې دا ضرب علامه به اوکې کړې، دا به تا ته ثبت شي دلته. که غواړې آینده کې د دې خپل ډیټایل راوړې او دا خط به اوکې کړې، دا به ډیټایلز به دلته راوړې، دا ډیټایلز به اوکې کړې. اوس ګوره دلته تا ته لیکلي دي چې دا لاره 1.150 کیلومتره یعنې 1510 متره لاره ده، او که چېرته دې سرعت د موټر سپیډ دی په ساعت کې 20 کیلومتره وي، نو په 3 دقیقو او 45 ثانیو کې ورسېدلی شي. دا مکمل ټول تفصیل دلته لیکلی وي پکې. ښه له دې نه د لاندې چې کوم یو ده بل د کریټ او پلس مارک کې د اوټو ریټینګ نه د لاندې میسور، دا میسور د دې په خاطر باندې ده چې ته مثلا غواړې یو لار ځان ته معلومه کړي، تا سره کمپاس ده خو ته بلد نه یې په کوڅو کې، یو لاره معلومه کړي له یو ځای نه تر بل ځای پورې، ته غواړې چې په درجو باندې د کمپاس تا در سره درجې هم تا ته وښیي او متر هم وښیي چې له دې ځای نه مثلا تر پلانکي ځای دومره لاره ده او دومره درجې دي په دغه لار سیده لاړ شي. بیا هلته مثلا ګولایي کې نو دغه لپاره ده. اوس دا میسور اوکې کړو
مثلا زه غواړم چې په هر جې باندې دا ټکی ولاړ وي له همغه جې درته معلوموي. زه مثلا غواړم چې تر دغه جې پورې څومره لاره ده او څومره درجې دي، جهت درجو کې په څو درجو کې دغه ځای پروت ده، هغه سپین ټکي ته اولني ځای ته. مثلا دې اولني ځای ته دغه ځای په څو درجو او څومره متره لرې ترې پروت ده. نو دلته به لوکیشن اوکې کې، لوکیشن به اوکې کې ډایرکټ هغه د تا ته ښیي چې دا ځای 214 متره او 295.9 درجې 214 متره لرې او 295.9 درجو کې دغه سپین ټکی چې کوم ځای کې ده دغه ځای له دې ځای نه دومره لرې ده او دومره درجو کې ده. اوس مثلا غواړې چې بیا داسې راتاو سې دا ځای ښه څومره ده، څومره لرې ده او څومره درجو کې ده. همدا لوکیشن به اوکې کې، لوکیشن به اوکې کې تا ته بیا هلته ولیکي چې 190 متره لرې او 11.7 درجو کې دا ځای پروت ده دغه ځای. همدغسې ته مثلا داسې کوڅو کې یو ځای کې ځې کمپاس ته در سره نو لار ځان ته معلوموې، د آینده لپاره داسې تار خطونه کش کې دا ځای اوس څومره درجو کې یا څومره لرې پروت ده. همدا لوکیشن اوکې که نو تا ته به وښیي چې دا ځای 204 متره لرې او 215.1 درجه کې دغه ځای ته پروت ده. یعنې 204 متره تر لرې ده او 215.1 درجو کې دغه ځای پروت ده ورته. دا میسور وظیفه همدا ده، که چېرته دا غواړې چې ځان سره سافت کې همدا میسور کوم لار دې معلومه کړې ده پې دا ضرب علامه به ووایې دا به تا سره سافت شي د آینده لپاره، دا به ټول وخت لپاره تا سره سافت وي.